محسن داوړ هله دا غني افغانستان د نړۍ سره سیال کړي. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان او د محمد اشرف غني له بریا وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼې په یو ټویټ کې ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده. محسن داوړ په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته د دوهم ځل لپاره په ټاکنو کې د زړه له تله د بریا مبارکي وایم. هغه هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر غني به دا ځل افغانستان دفاعي، سیاسي او اقتصادي او نورو برخو کې له نړۍ سره سیال کړي او نویو پرمختګونو شاهد به یې کړي. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د یاد هیواد پارلماني غړی دی چې تل یې د افغانستان په ملي مسایلو کې غوڅ دریځ وړاندې کړی دی او په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی. دا محسن داوړ وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم یو پیغام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته د ټاکنو د لومړي پړاو کې د بریا مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې غني په دوهمه دوره کې هیله شته دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له غرمې وړاندې د ټاکنو کمیسیون یو خبري کنفرانس لارې افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې په نتیجه کې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مقام او اجرایي رئیس دوهم مقام خپل کړ. د ټاکنو کمیسیون د معلوماتو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې نږدې 50.4 سلنه رایه پوره کړې ده چې په دې توګه یې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه راز په دوهم ځای کې بیا ولسمشر غني سرسخت سیال او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله قرار لري چې نوموړي په تیرو ټاکنو کې 9.25 سلنه رایه پوره کړې ده. خو عبدالله رحمت الله نبیل او یو شمېر نور نمایندان بیا د ټاکنو پایلو اعلان له درغلیو ډکې وبللې او وی ویل چې یادې پایلې نه مني. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا تیر مازدیګر 5 بجې له ملت ته په ژوندۍ بڼه د وینا پر مهال د ټاکنو کمیسیون افغان ځواکونه او ټولو افغانانو ته د ټاکنو د پایلو د اعلان مبارکي ویلې ده او دا یو لوی ویاړ وباله چې ټاکنې حتمي او جمهوریت یې لا غښتلی کړ. د یادولو ده چې د افغانانو ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو سیاسي څیرو بنسټونو او ټولو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلو د اعلان هرکلی کړی دی.